امام طبرانی رحم الله دا روایت راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږو ته کوله وکړه ما آمن بي هغه سړي د سره په ما باندې ایمان نه دی راوړی غوږو ته کېدی هغه سړي د سره په ما باندې ایمان نه دی راوړی من بات شبعان چې په هغه باندې شپه داسې تېرې شي چې خېټه یې ډکوي موړي وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم او ګاونډي وږی وده شي او دته پته وي دې سړي په ما باندې سره ایمان نه راوړی د امام طبراني د حدیث راوړی چې یو سړی خېټه یې ډکوي موړي دی وده شي په داسې حال کې شپه تېره کې په داسې حال کې چې ښه خبري چې زما د ګاونډي څه نه دي خوړلي وی ده د سره په ما باندې ایمان نه راوړی ګاونډي ته پوښ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا ویلي وی انګولی چې پخی نو اوبه پکې ډېرې که شوروا پکې ډېره که ګاونډي له به یې ولیکي دا قیامت ته علامه بلکل راښکاره شوې ده زمونږ مشران الله دې زمونږ مشران ټول وبخي هغوی به د ګاونډي د حق خیال ساتو او ګاونډي به د ګاونډي سره داسې یو لکه ورور بلکې د وروڼو نه به هم زیات خواږه او دوی به یو قسم خپل شمارل کېدل چې ده به په ده باندې ننګ او غیرت کوي دا زما ګاونډي دی چا به د ګاونډي کور ته بد نشو کتی د ګاونډي ښځې ته به چا بد نشو کتی د ده په مخ کې او اوس والعیاذ بالله الله دې به موږ پر دې راواچي چې یو سړی لګیا د ګاونډي د ښځې سره لین جوړ کړی یو سړی لګیا د ګاونډي د لور په شرمولو کې لګیا د هغه خور شرموي لګیا دا خو لا پرېږده چې هغه مرسته ورسره کوي که نه کوي تپوس یې کوي که نه کوي حق ادا کوي دغه پرېږده بلکې د ګاونډي د شرمولو کوشش د هغه د کور د هغه د خور د هغه د مور د هغه د لور د هغه د ښځې چا سره کینې او دا سړی یاره زموږ دا ګاونډیان دي دا خراب دي ولې ښځه یې داسې لور یې داسې ده که دم که ښځه یې داسې ده که لور یې داسې ده که خور یې داسې ده نو د ګاونډي خو په ګاونډي یو حق لري چې پرده به پیچي اول کار ته دا وکړه چې پرده پې واچوه دویم که رښتینی په دې خپله خبره کې رښتینی یې او اصلاح دې مقصدي نو بیا ورشه هغه ته د ورورولۍ په طریقه باندې یو نصیحت وکړه پوه یې کړه خو دا خو مطلب نه چې ته یې وشرموه غریب نوم په بازار کې ولیکه چې دی داسې دی او خور یې داسې ده او مور یې داسې ده دا د سپکو خلکو کار دی نو د قیامت یو علامه څه شوه بد ګاونډیتوب ګاونډي به د ګاونډي خیال نه ساتي او دا نښه ښکاره شوې ده بلکې په دې باندې جګړې کې دومره ګاونډیان دې درجې ته راوړي په دې جګړه دی چې دا ستا دې ماشوم زما ماشوم ته کتلي هغه یې ویلی لوی لوی سپین ږیري به په جنګ ورغلي ته به ورشي منځ کې ګواښ به کوي چې لکه دا جنګ اخر په څه دی وایي دا د دوی هغه ماشوم څومره پې سړی بد ښکاري دا نن سبا داسې حالات دي که داسې نه وي ما ته ووایي چې داسې نه دي زنانو په منځ کې جګړې د ماشوم د لاسه د لارې کوڅې د لاسه ته به زموږ په لاره نه ځي په دې طرف په ته سامان نه وړې او په دې طرف په تا آبادي نه کوي او دلته به دا نه د هغې د لاسه وراني بلکې تر دې چې د یو بل نه پکې مړي مو وکړي دې حد ته ګاونډیتوب را رسېدلی